انا لله و انا الیه راجعون. مولانا ادریس صاحب ما د دنیا سترګې پټې کړې. 13 ورځ ما په مولانا صاحب باندې یو ویډیو کړی و چې په هغه ویډیو باندې د پښتون وطن د هر منبر نه د فیسبوک د لارې او د هرې کوڅې او محلې نه د ساقي جان نامه اخیستې شوې وه او په ساقي جان باندې مختلف ټاپې هم لګېدلي وي او په ساقي جان مختلف خبرې شوې وي. نن مولانا صاحب زمونږ په منځ کې نشته. الله تعالی دې شهادت قبول کړي او الله دې وکړي چې دا د پښتون وطن اخرنی شهیدي. بل خوا ما په دې فیسبوک باندې د څه امحقو نالایقو پوسټونه وکاته او هغو دا خبره کوي چې د مولانا شیخ ادریس صاحب قاتل چې کوم دی دا ساقي جان دی. نو ګورئ شودګانو غوایانو د دې نه پروپیګنډه مه سازوئ، د دې نه پروپیګنډه مه سازوئ. ټول راځئ سل په سله شریک شئ او د مولانا صاحب د قاتل غوښتنه وکئ، د مولانا صاحب د قاتل غوښتنه وکئ او د ریاست نه وکئ چې موږ ته د مولانا صاحب قاتل پکار دی. پرون مفتی منیر شاکر صاحب شهید شوی او تاسو ټول ویل دا مرتد دی او مردار دی. موږ په هغې باندې خاموشه پاتې شو. نن مولانا شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی. موږ ټول تاسو سره په شریکه باندې دغه چغه وو چې مولانا صاحب چا شهید که، په څه وجه باندې شهید که او د څه دپاره شهید که، ګناه یې څه وه او ګناه یې څه کړې وه. په دې وطن کې او په دغه منبر باندې خو پرون دغه مولانا صاحب په خپله چغې وهلې چې وطن کې امن دی او دلته خیرسلي دي. نن مولانا صاحب په خپله نامعلوم افراد ووژلو. نن ته خلکو پروپیګنډه سازه کړه وی ساقي جان وژلی دی. خدای هم غر کوي. دا ساقي جان ستاسو دومره په مزغو باندې در ننوتی زه کمزور زه ځان نه مچ نشم شړلی او تاسو ته پروپیګنډه جوړه کړه وی ساقي جان وژلی دی. د دې نه تاسو یو سنجیده مسله ده. 13 ورځ تاسو نارې والې چې مولانا صاحب د څومره علماو سربراه دی، د څومره علماو سربراه دی. نن د دومره علماو سربراه ته په یو کمزوري سړي باندې ورتین کې ولې چې د هغه قاتل نامه خو ته اخیستی نه شي، ولې چې ستا ایمان دومره نشته. زه تاسو ته کلیان دا نامه اخلم چې مولانا صاحب قاتل ریاست دی. کم ریاست چې مفتی منیر شاکر وژلی او کم ریاست چې مولانا خانزیب وژلی او کم ریاست چې ګیلمن وزیر وژلی او کم ریاست چې د پښتون وطن هغه علما شهیدان کړي او د دغه قاتل نن مولانا ادریس صاحب هم شهید که. خو ته یې نن هم نشي ویلی. ته نن هم خپله پروپیګنډه تې جوړی او د یو لوی علم د شهادت نه ته پروپیګنډه جوړی او په ساقي جان باندې ورړی. نو دا خو ستا ایمان کمزوری دی، زما خو نه دی. زه خو نن هم دا چغې وایم چې مولانا صاحب قاتل ریاست دی. ته یې اخیستی شي؟ نه شي اخیستی. ایمان دې نشته، ایمان دې نشته ځکه خو دې پروپیګنډه سازه کړه. که په تا کې ایمان وی څنګه چې 13 ورځ په منبر باندې د ساقي جان خلاف خبره شوه، نن دې دغه شانته کې د هر منبر د پښتونخوا د هر منبر نه د مولانا صاحب او د پښتون وطن د امن خبره خامخا وشي. دا زموږ د ټول پښتنو غوښتنه ده.